د سار د مونځ په تیارو کې لومبۍ تیاري خو اودس دی اودس به تا کړي وي او دویم نمبر تیاري دا ده چې په کور کې سنت وکړه دا د سار دا سنت دي اول خو د سار د سنت مبارکې خبره واوره چې دا ډېر اهم سنت دي دا نبي علیه السلام په ژوند کې ډېر کم پرېښي دي او اکثر یې کړي دي او د دې ډېر زیات فضیلت هم بیان کړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د سار سنت دا د امام مسلم په دې خپل کم د مسلم شریف د حدیثو کتاب دی په هغې کې دا حدیث شته چې د سار د سنت متعلق رسول الله مبارک فرمایل ګوره د سار د اهم سنت چې دا ټول دنیا و ما فیها دا ټول دنیا او وما فیها او دا دنیا کې چې دا څه دي د دې ټولو نه ماته د الله په جناب کې غوره د سارې برکت سنت دی یعنی کو څوک ماله بس مثال بیا راته داسې ویم رسول الله مبارک وي کو څوک ماله دا دنیا و ما فیها دنیا او دنیا کې چې څومره دولت دی دا ټول ماله راکړي او ماله د 2 رکعته سنت لري نو دا 2 رکعته سنت به وله ورنکړه دا دومره د الله په جناب کې لوی مقام او لوی مرتبه لري او بیا رسول الله مبارک یو بل حدیث کې وی کو د اسونو د خپو کې تاسو پامال کېږئ نو به دا 2 رکعته سنت نه پرېږدئ یعنی د جنګ په حالت کې دا دومره اهم دي یعنی د هغه اهموالي نبی علیہ السلام بیانوي نو د سار سنت په نه پرېږدئ خو دومره قدر کار دی چې دې به آداب زده کوئ یو خو د دې لومبی ادب دا دی چې دا په کور کې کوئ په کور کې کوئ دویم نمبر ادب او سنت یې دا دی چې دې کې فوراً کوئ د وخت یې کوئ څنګه اذان وشي او اذان پسې دعا ووایئ او یو د 3 ځله ذکر وکړئ نو فوراً سنت کوئ د سارې په وخت کوئ د سارې سنت او دریم نمبر پکې سنت دا دی چې دغه وکړئ قل یا ایها الکافرین لومبي رکعت کې دویم رکعت کې قل هو الله احد سورت وایئ او څلورم پکې سنت دا دی چې کو کور کې یې نو داسې یو 2 منټه یا یو منټ داسې بالغ ته ډډه ووه دا د رسول الله مبارک ثابت دي اوس ډډه والا او د دې موږ ته هېڅ دغه نشته خو ادا د رسول الله مبارک ته موږ به پرې عمل کوو او که نه جومات ته رالې نو جومات کې هم کولی شي خو یو خبره لږه واورئ ټولې واورئ دې کې زموږ ډېر ملګري په یو ډېره لویه غلطۍ کې پراته دي او هغه دا واورئ او دا نورو خلکو ته هم دا خبره ورسوئ چې کله د سارې جمع ولاړه وي دې خبرې ته تاسو متوجه یې ښه د سارې جمع ولاړه وي نو سنت خو ته وایې چې یاره زه دا جمع راوړی شم نو سنت بیا وکړه خو کوم ځای به یې کوې چې د امام اواز نه اورې خو د امام اواز اورې ستا سنت نه کېږي ډېر تشپاڼې به دلته وینې مونږ به دلته جمع باندې ولاړو دې به دقلته ولاړو یو بله لویه غلطي واورئ او غټ غټ هلکان دي بله غلطي درته بیانو نو یو خو دا ده چې د سارې سنت په جومات کې کوې او کله جمع ولاړئ نو هغه ځای کې به کوې چې د امام اواز نه اورې او دا دې مقصدي چې دا دې یقیني چې زه به جمع راواړوم یو رکعت به راواړوم یا به 2 راواړوم نو بیا وکړه او که نه یو رکعت شوي دی یا امام په تحیاتو ناست دی او لالا دقلته په سنتو ولاړئ نه د ده فرض لمونځ شو نه سنتو شو دا یاد ساتئ ګورئ دې کې ډېر ملګري مبتلا دي نه چې کله جمع ودرېده لومبۍ خو د نبي علیه السلام دا حدیث دی چې کله فرض لمونځ ودرېد د نور لمونځونه نه کېږي خو زموږ علماو بیا دا فقهای کرام وایي چې چونکې دا ډېر اهم سنت دي نو خیر دی د امام اواز چې نه اوري نو بارې وکړه چې جمع ولاړئ خو کو جمع زمونږ شهید اسلام مولانا سنجان صاحب رحمهم الله او داسې زمونږ حضرت شیخ صاحب مولانا محمد صاحب او خو د دې خبرې قایل وي چې بس جمع ودرېده نو فوراً ودرېږه بس دا سنت نه پاتې شو لوی خیر د نه پاتې شو خو چې اوس ته دغه یې نو ارټي دوی نو اوس به څه چلو کو بس چې پاتې د نه پاتې نور خو پاتې کېدل نه دي پکار خو کو کله ناکله انسان دې پاتې شي نو خیر دی بیا یې پرېږده بیا د دې سنتو قضا نشته او که بیا د اسی دا اشراق په وخت کې یو 2 رکعته نفل وکړل نو ممکن د الله به ثواب درکړي نو د سنتو پوره په دقه طریقه باندې چې امام جمع ولاړئ بیا سنت مه کوئ بس جمع کې ودرېږئ نو دنه جمع ولاړ شي او دې دقلته په سنتو ولاړئ
دا بالکل دا قطعا مکوي چې جمع ولاړ سنت بس بیا پرېږده بیا دغه کوي بس د لوی خیر نه محرومه شوې نو ستا په خپله ځان محرومه کړه نور کوشش کوه چې دا سنت خامخا کې